د اسرایلي ځواکونو له لوري د ایران په اټومي زیربناوو بریدونو ته د ایران توند غبرګونونه. سلامونه نیکې هیلې جهانګیر اکاډمي ته ښه راغلاست. هیله ده دغه چینل د نورو معلوماتو لپاره د سره سبسکرایب کړئ. ریپورټر اسمت الله حیات. وروسته له هغه چې اسرایلي ځواکونو د ایران په اټومي زیربناوو بریدونه ترسره کړل، په کوم کې چې د ځینو خبري سرچینو په تایید سره د ایران اټومي ساینس پوهان جنرال حسین اسلامي او جنرال محمد باقر وژل شوي دي. یاد بریدونه د ایران په ځینو سیمو کې لکه تهران، نتنز، اصفهان، خونداب او خرابات کې ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د ایران له لوري د ځوابي بریدونو خبردارۍ سره سم ایراني ځواکونو د خپلو بې پیلوټو الوتکو بریدونه اعلان کړل. په ځینو راپورونو کې راغلي دي چې شاوخوا 100 ډرونونه اسرائیلي سیمو ته استول شوي دي، خو لا زیات نور سرچینې تاییدوي چې دغه ډرونونه د ځینو دفاعي سیستمونو له لوري ځینې پکې شنډ شوي دي. د ځینو سرچینو په وینا د ایران له لوري د راکټونو او نورو بریدونو احتمالي ګواښونه لا هم مخ په پراخېدو دي. هیله ده د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره پاتې شئ.